ساتوی پسرو وینو دا د شهیدانو کور، دا د باتورانو کور، دا د باتورانو کور، دا د باتورانو کور، دا د باتورانو کور. ستا کاڼي او بوټي ټول مونږ ته لالونه دي، وینا پرې توی شوې دا سره لکه ګلونه دي. کلی څوک نیولی شي دا د زمریانو کور، دا د باتورانو کور، دا د باتورانو. د لغمان ملي ټلویزیون ډیرو درنو لیدونکو، زموږ د نن شپې خبرې ټولګې ته ښه راغلاست. قدرمنو لیدونکو، تاسو تر دې مهاله د افغانستان ملي ټلویزیون د بېلابېلو خپرونو لیدونکي وئ. اوس هم پام وکړئ د لغمان ملي ټلویزیون سیمه ییزو خپرونو ته. په پیل کې هم خبرونه. بسم الله الرحمن الرحیم. د امنیه قمندانۍ امنیتي مرستیال د کرغیو ولسوالۍ د امنیتي وضعیت څخه ارزونه وکړه. د لغمان ولایت د امنیه قمندانۍ امنیتي مرستیال قاري عبدالباسط صدیق الرحمن د کرغیو ولسوالۍ امنیه قمندانۍ څخه د امنیتي وضعیت د ارزونې او څارنې په موخه لیدنه ترسره کړه. نوموړي د یادې ولسوالۍ له امنیه قمندان او اړوندو امنیتي مسؤلینو سره وکتل او د عمومي امنیت، امنیتي تدابیرو، د منصوبینو د فعالیتونو او د شته ستونزو په اړه یې هر اړخیز معلومات ترلاسه کړل. قاري عبدالباسط صدیق الرحمن د یادې لیدنې پر مهال د امنیتي ځواکونو هڅې وستایلې او هغوی ته یې لارښوونه وکړه چې د خلکو د سر او مال د خوندیتوب لپاره خپلې دندې په پوره ژمنتیا، اخلاص او مسؤلیت ترسره کړي، ترڅو په ولسوالۍ کې دایمي امنیت او ثبات ټینګ وساتل شي. د یادونې وړ ده چې د لغمان ولایت امنیه قمندانۍ مشرتابه په دوامداره توګه د اړوندو امنیتي ارګانونو له فعالیتونو څخه څارنه کوي، ترڅو د امنیتي چارو لا ښه تنظیم او اغیزمنتیا یقیني شي. لغمان کې د 20 شنو خونو لرونکو سره د نباتي درملو شیندونکو پمپونو مرسته وشوه. د لغمان د کرنې، اوبو لګولو او مالدارۍ ریاست مسؤلین وایي چې د مرستې د پراختیایي بودیجې له لارې د 314,800 افغانیو په ارزښت 20 شنو خونو لرونکو ته د 20 لیتره ټانکر او جنراتور لرونکو نباتي درملو شیندلو پمپونو مرسته وکړه. د لغمان د کرنې، اوبو لګولو او مالدارۍ ریاست مسؤلین وایي چې د مرستې د پراختیایي بودیجې له لارې د 314,800 افغانیو په ارزښت 20 شنو خونو لرونکو ته وویشله. یاده مرسته د لغمان د کرنې رئیس مولوي عبدالستار محمد، د کرنو چارو امر انجینر بریالي همدرد او د باغدارۍ مدیر انجینر فرحات رحیمي په حضور کې د مرکز مهترلام د شنو خونو مالکانو ته وسپارل شوه. د یادونې وړ ده چې دغه تجهیزات د کرنې، اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت د پراختیایي بودیجې پر مټ چمتو شوي او یوازې هغو شنو خونو لرونکو ته ورکول شوي چې د لغمان د کرنې ریاست سره ثبت او راجستر وي او رسمي اجازه لیک ولري. د مرستې د ویش پر مهال د کرنې رئیس مولوي عبدالستار محمد له مستحقینو وغوښتل چې له دې مرستې څخه سالمه او اغیزمنه ګټه واخلي، ترڅو د شنو خونو تولید لوړ او کرنیز حاصلات. کرغیو ولسوالۍ کې د یو کانال د جوړېدو چارې پیل شوې. د کرغیو ولسوالۍ اړوند لوګرلام کلي کې په اساسي ډول د اوبو د یو کانال او پلچک د رغونې چارې د یو شمېر مسؤلینو په شتون کې پیل شوې. د یاد کانال د پیل په مراسمو کې د لغمان د کرنې، اوبو لګولو او مالدارۍ رئیس مولوي عبدالستار محمد، د کرغیو ولسوال قاري حضرت ګلاب عاصم، د تطبیق کوونکي شرکت انجینرانو، قومي مخورو او د سیمې اوسیدونکو برخه اخیستې وه. د چارو د پیل په مراسمو کې د لغمان ولایت د کرنې، اوبو لګولو او مالدارۍ رئیس مولوي عبدالستار محمد وویل یاد پلچک او کانال د 1000 متره په اوږدوالي او د 15 متره پراخوالي په درلودلو سره اساسي ډول رغول کیږي چې 6,22,181 افغانۍ لګښت پرې راځي چې د کرنې او مالدارۍ وزارت د انکشافي بودیجې څخه ورکول کیږي. د سیمې اوسیدونکو او قومي مشرانو د یاد کانال په جوړېدو خوښي وښود او ویې ویل چې په دې سره به یې کرنه لا وغوړېږي. د بشري حقونو او پر رسنیو د څار ادارې مسؤل د لغمان د اطلاعات او فرهنګ له رئیس سره وکتل. د بشري حقونو او رسنیو د څار ادارې مسؤل عزت الله اکبري د لغمان ولایت د اطلاعات او فرهنګ رئیس مولوي عبدالنور رسولي سره ولیدل. په دغه لیدنه کې د یاد ادارې مسؤل د اطلاعات او فرهنګ رئیس ته د خپلو ترسره شویو برنامو په اړه معلومات وړاندې کړل. اکبري وویل چې دوی په لغمان کې د اطلاعات او کلتور ریاست سره په همغږۍ د ځوانانو او ژورنالستانو لپاره بېلابېل ښوونیز پروګرامونه ترسره کړي. د اطلاعات او فرهنګ ریاست له همکارۍ مننه کړې او ویلي دي چې هڅه کوي له دې وروسته هم د لغمان ځوانانو او ژورنالستانو لپاره نورې برنامې او پروګرامونه برابر کړي. د اطلاعات او کلتور رئیس مولوي عبدالنور رسولي له دوی هم مننه وکړه چې په لغمان کې د ځوانانو او ژورنالستانو لپاره بېلابېلې برنامې ترسره کړي.
نوموړي له دوی څخه د لغمان ځوانانو او ژورنالستانو لپاره د نورو ګټورو برنامو غوښتنه هم وکړه. ښاغلي رسولي دوی ته د هر راز همکاریو ډاډ ورکړ. لغمان کې له 1500 یتیمو ماشومانو سره د خوراکي او غیر خوراکي توکو مرسته ترسره شوه. لغمان کې د اقتصاد ریاست په هڅو د شهیدانو او معلولینو چارو ریاست تر چتر لاندې د HHRD موسسې لخوا له 1500 یتیمو ماشومانو سره د خوراکي توکو د روغتیایي کڅوړو مرستې ترسره شوې. دا چې نن د 1500 یتیمانو توزیع ده د لغمان ولایت اقتصاد ریاست او د شهیدانو معلولینو ریاست په هلو ځلو دغه موسسه لغمان ته راغلې ده او دلته دغه زموږ یتیمانو ته ملاتړ پروګرام دی او یتیمانو ته هر قسم خوراکي مواد ایجن کټ او نور وړاندې کوي. دې کې وړه شامل دي، غوړي شامل دي، بوره، وریجې چې دغه د یتیمانو مجبوریتونو ته په کتلو سره هماغه څیزونه موږ دوی ته ورکوو. بل لور ته مرسته اخیستونکي ماشومان د اسلامي امارت له مسؤلینو او اړونده موسسو څخه خوښي څرګندوي او وایي چې د اړتیا په وخت کې ورسره داسې مرستې ترسره کول تر یو حده د دوی اړتیاوې پوره کوي. د HRD موسسې څخه ډېره زیاته مننه کوم چې په سخت حالاتو کې موږ سره کومک کوي او زموږ لاسنیوی کوي. واقعا ډېر خوشحاله یو ځکه چې موږ ورته اړتیا لرو. همدا وخت د مرسته کولای چې موږ سره مرسته کوي، همیشه یې موږ سره مرسته کړي په سخت حالاتو کې. موږ ترې خوشحاله یو. واقعا ډېر خوشحاله یو ځکه په سختو حالاتو کې موږ سره مرسته کړې. کله موږ مجبوریت د هر رقم مرستې موږ سره کړي دي، موږ مشکلات حل کړي. موږ ډېر خوشحاله یو. راتلونکي کې وختونه ده چې همداسې نور راتلونکي اولادونه یې چې یتیمان یې هغوی سره مرستې وکړي، د زده کړو زمینه مسایل کې زده کړي وکړي. ورته مهال د یاد ولایت د اقتصاد رئیس وایي هڅه کوو څو د مرستو د جلب، همغږي او شفاف ویش په برخه کې خپل مسؤلیت په ښه توګه ادا کړو. د لغمان ولایت په مربوطاتو کې د HRD موسسې لخوا 1500 کورنیو یتیمانو سره د خوراکي او غیر خوراکي کیټونو مرسته وشوه. لکه څنګه چې تاسو ته بهتره معلومات دی چې اقتصاد ریاست ته هر وخت هڅه کوي چې په لغمان ولایت کې هغه بېوزله کورنۍ او یا یتیمانو ته د مرستو د جلب په برخه کې کار وکړي تر څو موسسات جلب شي او د لغمان ولسونو سره بشري مرستې ترسره کړي. د یادونې وړ ده چې له دې وړاندې هم له یتیمو، اړمنو، بېوزلو کورنیو سره د نقدي مرستو ترڅنګ د خوراکي او غیر خوراکي توکو مرستې ترسره شوي. د لغمان ملي ټلویزیون ډیرو درنو لیدونکو، دا و زموږ د نن شپې خبري ټولګه. تر بیا ښې چارې.